یو خبره په زندگی کې دا راوستل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انساني زندگی بهترینه طریقه دا ده چې د هر معاشره کې اوسېږي د خلکو عیبونه ډېر مه بیانوه. کدی ولیدې کوشش وکړه چې پرده پر واچوه او کدی پرده نه پر اچوله داسې په تنهایي کې سر خلاص کا چې سړی ته حاجي سړی ته صوفي سړی ته عالم سړی ته بزرګ سړی خلک په معاشره کې ستا قدر کوي لیکن دغه عمل پتا کې بخښې دي ستا سره خوند نه کوي بیا به الله تعالی پر دې باندې ثواب درکړي. او دویم عمل دا دی ولا تکونوا مداحین مدح هم ډېره مه کوه د خلکو بېځایه صفتونه بېځایه تعریفونه ځکه پر دې صفتو تعریفو باندې 15 ورځې بعد بیا سړی پریشان وي بیا سړی پښیمان وي. او دریم دا دی ولا تکونوا طعانین و خلکو ته ډېر پیغورنونه مه ورکوه چې ته پرون دا رقم وي ته پرون نشهیي وي ته پرون غل وي ته پرون چرسي وي ته پرون پلان وي ته پرون پلان وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم سړی یو چاته پر عیب باندې پیغور ورکړي لیکن وقد تاب منه هغه د دې عمله څخه توبه کړلې ده ته پر هغه سربیره هغه ته دا پیغورونه ورکوې. د پیغمبر علیه السلام لم یمت حتی یعملو در هغه وخته پورې الله مرګ نه راولي چې یادی په خپله یا د عیال په خپله په دغه عمل اخته نه شي. من عیر اخاه بذنب یو سړی یو مسلمان ته پر یو ګناه باندې پیغور ورکړي وقد تاب منه هغه د دې ګناه څخه توبه کړلې ته بار بار ورياده بار بار ورياده او هغه ته تعنی او پیغورونو ورکه لم يمت حتى يعملوا الله به مرګ نه راولي په دغه ګناه به ته اخته کی ستا نسل به اخته کوي ځکه ډیر بې ځای پیغورونو چاته مور کوا او صدرم ولا متمابتین او ډیر بې ځای بزرګي او ډیر بې ځای لوی او ډیر بې ځای شسړیتوب او ډیر بې ځای د خپل ځان مدح او صفت په دې شکلم د خلکو مختزام مشکاره کوه. په دې خاطر باندې د خلکو په مخ کې ځان ښکاره کول تا ته هیڅ ګټه نه کوي ځکه کله کله بعض انسانان داسې په خپل عمل باندې یو چاته دوکه ورکړي خپل زندگی په داسې شکل باندې خلکو ته ښکاره کړي چې هغې غریب باره د پر مدح او په صفت باندې مجبوره سي چې دا عالم سړی دی دا صوفي سړی دی دا حاجي سړی دی دا بزرګ سړی دی دا مشر سړی او چې خلک یې تعریفونه شروع کی بردی غریب دغه تعریفو سه په خپل متاثر سي بردی بیا په خلک په عمل دوکا کو د خلکو په ډیر صفاتو بیا د دوکا سي برد د په دماغ کې تکبر روان سي چې دا دونه می خلک می صفاتونه کوي زخنه ولې چې لوی سړی زخنه ولې چې بزرګ سړی زخنه ولې چې ښه سړی اول د ش عمل و خلکو ته ورشکاره کوي او د هغې په خاطر خلک خپل صفت ته مجبوره کړو خلکو چې د ډیر صفتونه مجبوره کړو شروع کړو د هغه صفتو په خاطر د خپل دوکه سو د په دماغ کې بیا تکبر پیدا سو او دا تکبر د انسان د لپاره تباہی ده او دا د انسان د لپاره خرابي ده او دا د انسان د لپاره بدبختی ده. نو الله تعالی دې زموږ او تاسو ژوندۍ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر تعلیمات را نصیب کړي. الله تعالی چې سمي واوریدل او سمي وویل الله تعالی دې اول ما ته بیا تاسو ټول ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.